نخې دي بلکې د رسول الله د ملګرو نخې هم لیکلي شوي دي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. کله چې د حضرت عمر په زمانه کې د مسلمانانو کمانډر ورغه چې په بیت المقدس حمله وکړي نو لوی پادریان ورته راوتل چې د جنگ ضرورت نشته تخپل خلیفہ ته دعوت ورکړه چې هغه راشي کومه هغه په مخ کې هغه نه خولې دي چې کوم دغه آسماني کتابونه بیانې جنگ نه کو کنجاني بدر کو د مسجد اقصا او صخره کنجاني والے کمانډر حضرت عمر ته خط راولېږلو چې د دې خلک خدا وایي چې امیر المؤمنین دې په خپله باندې راشي کومه وپېژندو حضرت عمر غلام د ځان سره یو غلام دا بادشاہ نه چې شپېته موټرې ته مخکې رواني او رستم یریږي چې اوس ما کفاره څوک ولي اوس په دغه کارونه کوي کړي دي. حضرت عمر یوازې د غلام سره د حجاز نه روانېږي او چې کوم دی نو ځي تبوک و معان و عمان و رسی بیت المقدس. حضرت عمر به په اوښ باندې سورو لږ مزل بچو شو بچې او دره به اوښ کوز بشو ته سور شه بچې ستړی غلام به سور کو کله به د ساربانۍ کار حضرت عمر کولو موار به نیولی او کله به هغه تر دې چې بیت المقدس رانږدو شو او مسجد صخره او د مسجد اقصا ګمبتونه ښکاره شو نو حضرت عمر الله اکبر وی دغه دی ته مکبریه وایي دې دی ته د تلی بیت المقدس کې ما پنځلس سره دې تېرې کړي لیکن کم دی نه چې ښکاره شي دا دی لکه د مصري په دې باندې په دې غر چې لغوندې راوښېږي دا خټک نامه ټوله ښکاره شي همدا هغې ته باب الخټک وایي باب الخټک او چې هغه راشي بیا دا ملک نه ښکاري ډېر خوند کوي د شپې چې په دې غر داسې ګوري دا لوی علاقه روښانه ښکاري نو خټک څرګند شي باب الخټک. نو حضرت عمر الله اکبر وی دینه مخکې بیا لږ مسافت دی د غلام وخت راغی چې بره سور شه غلامیږي ټوله دنیا د مخامخ راوتي ده زه درته یم سور شه بس ستا باري ده د زیاتې نه کوم غلام بره په اوښ باندې سور دی او حضرت عمر موار نیولی دی هغه غټ غټ پادریان چې ګوري د مسلمانانو کمانډر ته وی چې دا سړی چې اوښ باندې سور دی د کې نښې نشته کمانډر ډېر ګبراو شو نو خبره جنگ ته راځي دی ما سره جوړ دوکه وکړه لیکن چې لږ نږدې شو کمانډر ورته ووی چې حضرت عمر خو دا بوار نیولی دی هغه غلام ته خلکو سلامونه کولو غلام اصلي سړی دا دی چې بوار یې نیولی بس چې راغی او پادریانو سره مسافه وکړه دقسې کنجانې ول سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. نو دا رسول الله مبارک نخیم په کتابونو کې لیکلي وي په مدینه کې یو یهودي تقریر کوي چې د نبی آخر الزمان زمانه نږدې ده یو هلک ورته وي نښې به سي دې تورې سترګې دي غنم رنګې دی او قد چې کوم دنه متوسط دی ویښته مبارک داسې دي پوره تعریف کوي دیجی کله به راځي وي بچیا که ته ځوانۍ ته ورسېدلو ته به یې وویني قدرت کوره څو کاله پس هغه بچی ځوانۍ ته ورسېدو او رسول الله مبارک مدینې منورې ته تشریف راوړو دغه ځوان ورغی هغې بوډا یهودي چې کومې نښې بیانې کړې وې هغه ټولې په رسول الله مبارک کې موجودې وي منډې که هغې بابا پیره بابا رښتیا خبره دې کړې وه هغه سړی راغی که نه وی نه 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 هغه دا نه ده د هغه سترګې شنې دي او ویښتې سره دي او دا اوس فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به وی پیژندو چې دا نبی آخر الزمان دی لیکن بیا د هغې چې کوم دی نو انکار وکړو الله تعالی د هغې چې کوم دی نو ذکر کوي ولا تشتروا بآیاتي هغه نښې د رسول الله مبارک چې په تورات او په انجیل کې وي هغې بدلې کې مالی په مقابله د آیاتونو زما کې ثمنا قلیلا لږې پیسې طالبان هم ډېر رواني
یاره چې که څوک ډېرې پیسې راکوي نو بیا خیر دی عالمه دا سرې پکو تکو والا دی طالب دا د طالبان دا اعتراض کوي داسې اعتراض دی یاره چې که ثمن کثیر نو بیا خیر دی احمقا ثمن قلیل بویا یو فقیر راغی او په دارالعلوم کې د طالبانو نه چنده وکړه او یو 50 روپۍ ورته په خیرات کې جمع شوي نو که د دې طالب نه یو ټیټ د دغې فقیر نه که یو ټیټ یې پیسه پرېوته نو پروا پې نه کوي ځکه 50 روپۍ دی هغې مقابله کې پیسه څه ده د یو سړي 100 روپۍ تنخوا ده او یو 4.5 ترې رک شو ورپسې خفه نه دی د امریکې د خدای بیړه غرقه کړي که د هغه 3-4 سمندري جهادونه غرق شي نو څه پروا یې ده پې لوی مملکت او حکومت دی ثمن قلیل مراد د خدای ثمن قلیل دی قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل دنیا دی ټول اسمانونو ځمکو ته وایي د کله نه چې د اسمانونو ځمکې او دا نظام پې ټوله دنیا د دې مقابله کوي بیا آخرتي نو که څوک ټوله دنیا هم په آیاتونو درکوي ګوره بدل نه کړي د چا پلار بدل کړي ټوله دنیا حسن بصري به څه وي څه به وي یاد کړي الدنیا بحذافیرها الدنیا بحذا دا درته ده کوم یادوي اوس مولایان شوي اوس د دې وخت نشته چې بیا به خیر دی چرته یاد کو ناراسته طالب وایي خیر دی مړه بیا به یاد کړم نه په وخت یاد کړ په وخت یاد کړ هلک المتصوفون څوک چې سوف کوي سوف احفظ ذلك سوف اطالع الكتاب بعد ذلك ټکه ورته یادېږي نو په وخت باندې شی یادوئ درته ما ترجمه کې ډېر کوشش وکړئ خدای به درته تمام علوم آسان کړي ځکه دا د تمام علومو معدن او منبع دی ثمنا قلیلا حسن بصری بوي الدنیا بحذافیرها حافظ ابن کثیر د حسن بصری قول للترا نقل کړی دی چې الدنیا بحذافیرها تمام دنیا هم که څوک درکوي چې د قرآن مجید یو آیت ګوره بدل نه کړي وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص کر زمانہ یریږئ لا رهبانیت فی الاسلام تقوا خشه ده تقوا رهبانیت څه ده ګرجیس قوم په خپل عبادت خانه کې سندګان دی راکړي کنه سندګانی اوسم ډیر عیسایان راهبان په زنا کې مبتلا په زنا کې او د انګریزان دومره آرامیان دي دغه پاک دامنی بیانوي چې نه دي دا تاسو څخه پاک دامنی چې کوم نه بیانوي عیسائی بادشاہ مسلمانانو ته وایي چې ما ته څوک مولا راولئ د ما د راهبانو سره دی چې کوم دنو مناظره وکړي د هغوی ورته یو عالم منتخب کو عیسائی بادشاہ وایي چې د ما د دې شاهي محل دروازه کې بله وړه دروازه جوړه کړي چې سړی راځي چې داسې ټیټي عالم راځي هغه چې وکتل چېرې مخامخ بادشاه او د هغه سره تمامه ساقفه او پادریان ناست دي او داسې جوکاوېدل نو شایق او پشا ور داخل شو پشا بادشاه پادریانو ته تکړه شی مولا څه معمولي مولا نه ښکاري ځکه پشا راځي ما ته به رکوع کړي راغلو یکدم بادشاه ته ووایي چې کیف الحال کیف انتم کیف ازواجک و کیف اولادک د بادشاه څنګه یې جي طبیعت مو ښه دی کور کې خیر خیریت ته بیبیانې دي ښې دي راهبانو ته وکتل زما دا راهبانو ته ته څه نه وې په دی چې سلام او یاره جي تا سره په خبرو مشغوله شومه راهبانو ته یو ته کیف انتم کیف زوجتک و کیف اولادک بادشاه ورته غوسه شو چې دا خو ته دی توهین کې راهب ته زوجه ثابتول دا خو د هغه توهین دی یو بنده ته د زوجې ثابتول توحید دی او الله ته تاسو چې کوم نه بیبي مریم زوجه ثابتوئ فبهت الذي کفر تمام ولی جواب چې کوم نه ورته ورنکړو جواب ورته ورنکړلو نو علا کل حال اسلام کې رهبانیت نشته دی زه واده نه کوم واده به کوې بعضې طالب هم به راهب جوړ کړي راهب طالبه واده به کوې د نفلو د عبادت نه د واده ثواب زیات دی د نفلو د عبادت بعضې طالبان واده نه کوي مونږ ته مور پلار وایي زما دې بچي ته نصیحت وکړه مونږ ورته بلا نصیحت وکړو بالکل واده نه کوي غرق شي واده وکړه چې بچي دې پیدا شي حافظان به وي عالمان به وي قرآن به وایي
متعدی عبادت تیرا وعلا کل حال رہبانیت پہ اسلام کی نشتہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ لا رہبانیت فی الاسلام التقوى والمتقی من یتقی نفسه عما نهى اللہ عنہ ولا تلبسوا الحق مخلط کوئی حق دا باطل سرا دا رسول اللہ پناہو کے نوری نہ خدان نہ جوڑی کی مخلط کوئی حق دا باطل سرا ولا تکتموا الحق دا تکتمو فتلبسو بانے اتفتے ہیں یعنی مپٹوئی حق چاگہ دا رسول اللہ نعت و تعریف ہے وانتم تعلمون تا اس تا پتہ دا چدا نبی آخر الزمان دے او داغا غنخ لگیا دے پٹوئی لبسا یلبسو چه دا دربا یضربون راشی دا غیمان دا خلط کول او چه سمعان راشی لبسا یلبسو دا غیمان دا جامع چول عربی صدا بردست جبا دا تزور و زیر سرمانا بدلیگی لبسا یلبسو دا دربا یضربون پمانا دا خلط دو سر لبسنا علیہم ما یلبسون التباس او دے لبسا الحمدللہ اذ لم یاتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا لبست السربالا لبست السراویل لبست العمام سمعنا ولا تلبسو لبس یلبسو ضربنا دے اے ولا تخلطو مخلط کوئی حق دا باطل سا ولا تکتمو الحق تکتمو فتلبسو بانے اتف وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ورکوئی مز او ورکوئی زکاة قربانی دان کے پیدا کئی مز چکوئی نو دا بدنی قربانی نہ بنے یریگی زکاة چی ورکے نو دا مالی قربانی نہ بنا دا جہاد دا پارا دو بنیادی خبری بھی پا جہاد کے تن لگی تن او مال لگی زان عدد کئی دا جانی قربانو زان عدد کئی دا مالی قربانو اے یہودو پیسے مجمع کوئی او دا شام او دا روم پا نظرانو شکرانو نظر مل رئی اللہ تعالیٰ پذاتی مانڑے اللہ بدرتا ذکر اللہ بدرتا بلا نفقی او بلا مال و دولت در کی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قائم کئی مزا وَآتُوا الزَّكَاةَ زکاة وری قربانی تا دان تیار کئی قربانی تا پا جہاد کی دا دو خبر ضرورتی بدنی او مالی ورکعو مع الراکعین رکوع کوئی سر دا رکوع کون کنا دا رسول اللہ او دا صحابہ سر مز شروع کئی دا یہود پا مز کی رکوع نشتا اے یہودیان استاس دین منسوخ دے اگا مز ندے معتبر چکم کے رکوع نوی ندی وجن راشی دا رسول اللہ ملگری شئی او دا جمع مز دا دی سر کوئی ورکعو مع الراکعین پدا گا دے کہ علامہ قرطبی پا پل تفسیر قرطبی کے دا جمع ڈیری مسئلی بیان کردی تفسیر قرطبی زبردست تفسیر ہے یہ آیت کے بلا دیم آیت میں دا مسئلہ ثابت شوا دا مسئلہ ثابت شوا خدے نے پیسے در کی تفسیر قرطبی بھی آوالے رکوع کوئی سرد رکوع کون کنا الراکعین مراد رسول اللہ مبارک تے الراکعین مراد صحابہ کرام دی راڑی راشی ایمان راڑی او دا مسلمانانو پا جمع کے شرک سے اتأمرون الناس آیتاسو امر کوئی خلقو تا بالبر دنی کئی اگا بودا یہودی تقریر نکولو چو نبی آخر الزمان زمانہ نزدو دا او چراغ نبی اخپلے پی ایمان رانوڑو تاسو امر کوئی خلقو تا بالبر چیغ ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وتنسون انفسکم او تاسو یرکڑی دی خپل زانونا چکل وقت در باندے راشن بے انکارو کئی اگئی چه نبی آخر الزمان برازی او چکل راگے نبی انکاریو کلو وانتم تتلون الكتاب حالانکہ تاسل علی تورات والصلاة اے یہودو نظرانو شکرانو دا بندے دونا میری گئی تاسو تضیعو نسخہ خیمہ چاگہ دا صبر و دا صلاة تا دا صبر و دا صلاة نسخہ استعمال کئی نکہ فقیری میں امال و دولت بدے نظر نی مدد طلب کئی فصبر سرا مراد تینا روجہ دا روجو دا مدد کئی نبیا با دا دنیا
دغه نعمتونو ته نه پسخېږئ. دغه وجه نه رمضان ته شهر الصبر وایي. رمضان مبارکه میاشت را روانه ده. خدای دې موږ ټول دغه مبارکه میاشتې ته ورسوي. دې میاشتې ته رسېدلم د الله تعالی انعام او اکرامي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او راځي فمن شهد منكم الشهر. کم خوش قسمته چې دغه میاشتې ته ورسېدو. ډېر کسان پروسه کالو اوس مړه دي او نه رسېدل ورته میاشتې ته ونه رسېدل. د رمضان میاشتې ته رسېدل دا هم د خدای احسان دی. مدد طلب کوي په روجي نیسئ. صبر په درې قسمه دی. یو صبر علی المصیبت دی. یو طالب ته مصیبت ورسېدو، پیسې ته روکې شوې، پلار یې مړ شو او د په هغې باندې انا لله و انا الیه راجعون. دا صبر علی المصیبت دی. یو صبر علی الطاعت دی. روجدار ته څومره لوی تکلیف یې وګی او څه او پروا یې نشته. دا صبر علی الطاعت دی. حج ته تللی دی، کله منا کې دی کی خوري، کله عرفات کې، کله طواف کې صبر پې کوي. دا صبر علی الطاعت دی. یو صبر عن المعصیت دی. د یو طالب شوق ته چې ګناه وکړم لیکن په تن لري چې دا ګناه ده او زه به دوزخ ته ځم. نو د صبر درې واړه درجې مراد دي چې هغه صبر علی المصیبتي، که صبر علی الطاعتي او که صبر عن المعصیتي. دا درې واړه مادې د صبر په ځان کې پیدا کوي او په دې باندې مدد طلب کوي. والصلاة او مدد طلب کوي په مصطلح. په مصطلح مراد ته صلات معروفه ده یا دینه مراد دعا ده. صلات په معنا د دعا سره مستعملېږي. د مستوجنا په انسان کې عاجزی او تواضع پیدا شي او د مز پابندی انسان د فحشاء او د منکر نه بیا څخه کمنو بچ کوي. وانها لکبیرۃ وانها دغه مز ضمیر قریب تراجه کا ارجاع ضمیر الى المرجع القريب اولى من ارجاعه الى المرجع البعيد. وانها دغه مز لکبیرۃ گران خبر دا الا علی الخاشعین مگر خلق چې د خدای نه هریږي. څوک چې د خدای نه هریږي هغه ته موږ ګران نه ده. مانګې نه ګوري خپې په ګوټي کښتۍ راکاږي هلکه موږ که یاره جي ګرانه خبره هلکه څنګه ګرانه ده ظالمه خپې خدای سم په اوبو کې دي اوبه د سره نږدې دي راشه په مخ باندې مې وله په واچو په لاس او د سر مسو که موضوع که پانډي درده نه څومره ټرکه دو منه بورۍ ټالو ته لګیا ده ښېګئ لماز استاد بڼه وکړه ډېره ګرانه خبطلاخي څه ګرانه ده. دو منه بورۍ بره د امبار سر ته خېرګول ګران دي او که نه په یو منټ کې ستا اودس کېږي او 3 منټو کې به موضوع کې خبره خلاصه ده. نو وانها لکبیره دغه مز ګرانه خبره ده الا علی الخاشعین مگر چې د خدای نه څوک هېرېږي. څوک چې د خدای نه هېرېږي هغې ته مز کې خوند ملاوېږي. رسول الله فرمایي جعلت قرة عیني فی الصلاة زما د سترګو یخوالی په مز کې واقعي چې سړی مزو کې نو سترګې یخې شي خوشحاله شي اطمینان حاصل شي. یا د انها ضمیر استعانت تراجی کا وانها دغه استعانت بالصبر والصلاة مرجع عامه ده چې صراحتا مذکوره وي او که ضمناً وي. اعدلوا هو اقرب للتقوى ده هو ضمیر عدل تراجع ده که په هر مشتقی کې مبدا د استحقاق هغه پرته ده. استعینوا کی استعانت پروت ده دا قانون ده هر مشتقی کې مبدا د استحقاق یعنی هغه مصدری معنی اپا کې پرته ده لکه اعدلوا هو ده هو ضمیر عدل تراجع ده که اعدلوا کی عدل پروت ده. استعینوا کی استعانت پروت ده. وانها دغه استعانت بالصبر والصلاة اگران خبر دا الا علی الخاشعین. روجا په بعد خلکو باندې دومره ګرانه چې ویني سي نو سترګې راوځي. ډېر خلک روجا نه نیسي ګرانې بګیلې مړ دي یو دل چې چا زندګۍ کې روجا بیا د هغه نه تمه مه کوه واړه واړه بچي د 6 کالو د 7 کالو باقاعده روجا ونیسي لیکن غټ انډا پهلوان او یاره جي ګرانه خبره ده روح میں لگیا رہے ہوئی. خاشعین سوکتی الذین داغا خلق دے الخاشعین پر ترکیب کی منعوت تے او الذین داغیر پرانات و صفت
खाशिईन गदी यज़ुन्नून क्या गई यकीन लरी दल तदन पर माना दे यकीन दे अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम चिदम के बदा अल्लाह सर मुलाकात कीगी बास बादल मौत मनीर खाशिईन बास बादल मौत मनी चिदम अग्न पस या बदा अल्लाह ताला दरबार की हाजिरी भी और सर व मुलाकात व अन्नहुम इलैहि राजिऊन खाशिईन यकीन लरी कि मंगा बखास कर अल्लाह ताला तरजू को आखिरत के बदा अल्लाह ताला पमख कि मंगा उदरीगु या बनी इसराइल ब्या तज़कीर बे आला इल्लाह ए द याकूब अलैहिस्सलाम बचो या बनी इसराइल अज़कुरु ए द इसराइल अलैहिस्सलाम बचो उज़कुरु या कई इसराइल गैर मुनसरिफ तो पके लमियत टेबल पके और जुमला उज़कुरु निअमती याद कई निअमतुना जमा अल्लती अग निअमतुना अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम माता फजीलत कर कर दे अलल आलमीन ए अला आलमी ज़मानिकुम सासु का ज़माना की तासु पटोल खल्क बाने आलम ये आलमीन दा आलम जमदा और आलम मा सिवल्लाह तो ज़िक्र दा आलम दे वजूद और वहदानियत तबारी ताला बाने वत्तकू यौमन और उयरी गई अलल आलमीन ए अला आलमी ज़मानिहिम ज़िक्र रसूलुल्लाह मत पटोल उचत्ते कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर नो अलल आलमीन न मुराद अला आलमी ज़मानिहिम वत्तकू यौमन उयरी गई दागर दिना तज़कीर बिमा बादल मौत कुरान की तज़ाकीर सलासा इस्तेमाली की तज़कीर बे अला इल्लाह तज़कीर बे अय्यामिल्लाह तज़कीर बिमा बादल मौत दा तज़कीर बिमा बादल मौत थे उयरी गई दागर दिना शहरत द क़यामत था यौमन अज़ीमन दी यौमन की तनवीन द ताज़ीम द पारा दे अगर अज मामूली रज न यौमन अज़ीमन ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन चे बदला बनशिवर कोले यो नफ्स हसना व नफ्स सय्यअना यो नफ्स मोमिना बदला बनशिवर कोले व नफ्स सय्यअना शैअन ज़राबर नूह अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगंबर अगा पल बची तना फनशीर कोले इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह इन्नहु अमलुन गैरु सालिह बदला बनशिवर कोले फिदिया बनशिवर कोले ओ नफ्स हसना अन नफ्सिन दयो नफ्स सय्यअना शैअन ज़राबर वला युक़बलु मिनहा और नबशी कबलो ले दगा नफ्स हसना शफातुन सफारश या मिनहा दगा नफ्स सय्यअना अलता शफात सोकनशी कोले इल्ला बिइज़्निल्लाह दा अल्लाह ताला पैदन माने नफी शफात कहरी दा अल्लाह ताला पर दरबार के सो कहरन शफात नशी कोले खामा खा दरी किस्म शफात है बोले यो शफात बिल वजाहत यो शफात बिल मुहब्बत शफात बिल वजाहत पे जनी बादशाह पयो सड़ी दा 500 हुकुम लगोल और ददी सड़ी और बुढ़ई मोर दा अगर आला वजीर आला था che बादशाह सलामत जमा पजुई दा 500 हुकुम लगो रहे तो बुढ़ई मजहब और फर्ज तमड़शु या मां पर सरम लगे वजीर ते जड़ा के बुढ़ा गानो बुढ़ई गानो जड़ा गाने तो मालूम द वजीर आला नरम शु वरा बादशाह था बादशाह सलामत ताप प्राण की बाइंदा 500 हुकुम लगोले प्रेगिरा बुढ़ई मोरे मा तरा गली वो ढेर जाता वजीर आला तुमरा खतरनाक थे कि बादशाह यरीगी कि बादशाही तो खराब हुई बारी वरी आला सम वजीर आलाई सदर मुमलकत दागने यरीगी या समझो वजीर आला सभी नो वजीर आला बादशाह तो प्रेगिरा बादशाह तो वजीर आला ने यरीगी प्रेखो दा सफात बिल वजाहत द वजीर आला वजाहत और अगर मख बादशाह तुमरा ग्रान दे
چې دا غنه بغیر بل څه کول نشي. او یو شفاعت بالمحبت ته، یو بادشاہ د بادشاہ لور په ډیر زیات مینتونو باندې کړی ده. یو بادشاہ د بل بادشاہ لور په ډیرو مینتونو د بادشاہانو جرګې ورته بوتلې دي او دا بالکل رکنی ونه ده په دغه ښځه. او بادشاہ په یو سړي د 500 حکم لګولو، هغه بوډۍ د بادشاہ ښځې ته راله او هغې ته یې ژړا او فریاد وکړو او دا غېړه پې وسوځېدو. خاوند یې کور ته راغی، خاوند ته وایي هغه سړی پرېږده، هغه سړی پرېږده، بوډۍ راغلي وه او زما یې خوړه بالکل. بادشاہ د ښځې نه هېرېږي، ښځه د دې خبره نه منم نه تختی پلار کړه او دا خو ما په ژړا چرته موندلې ده، یکدم هغه خبره ومني. دا دواړه قسمه شفاعت د الله تعالی په دربار کې نه دي موجود. نو څو چې کوم نه په الله تعالی غالب دی او نه د الله تعالی زوجه شته، هلته شفاعت بالاذن دی، شفاعت بالاذن. اوږده اوږده حدیثونه تاسو ویلي، اکثر پکې د دورې طالبان ناست دي. د قیامت پر ورځ باندې به چې غرض ډېره لویه اوږده ده، خلک به ټول آدم علیه السلام ته ورشي، کتاب البشر الله تعالی دربار کې سوال وکړو. الحمدلله یهدیکم الله ویصلح بالکم. آدم علیه السلام به عذر وکړي چې دا الله تعالی د عقل له شجرې نه منع کړو ما او ما عقل له شجرې کړی دی. ورشئ نوح علیه السلام ته، نوح علیه السلام به معذرت وکړي. ابو ابراهیم خلیل الله ته ورشئ، ابراهیم خلیل الرحمن ته به خلک راشي. ابو موسی علیه السلام ته، موسی علیه السلام به عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام به خلک ته ځان هسې مه کړوئ. د دې دپاره خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی. تمام مخلوق به د رسول مبارک خدمت کې راشي چې د الله تعالی دربار کې سوال وکړه. رسول الله مبارک به د الله تعالی په دربار کې په سجده باندې پروت. روایاتو کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې د الله تعالی هغه محامد بیان کوم چې په دنیا کې زما په جباړو راغلي، الهامي حمد او ثنا به د الله تعالی بیانېږي. د خدای د رحمتونو دریابونه به په جوش کې راشي او رسول الله مبارک ته به حکم ملا شي، ارفع راسک یا محمد، اے محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر مبارک پورته کا، سل توتا اشفع تشفع، کوه شفاعت، ستا شفاعت به چې کوم نو قبلېږي. دې ته وایي شفاعت بالاذن. علماو ته به الله اجازت ورکوي، شهید ته به خدای اجازت ورکوي، حافظ د قرآن ته به ورکوي چې وکړه د لسو کسانو شفاعت. دا شفاعت بالاذن دی. نو دلته کې د کوم شفاعت نه سلب شوی دی هغه شفاعت بالقهر دی. څوک د الله تعالی په مخ کې شفاعت بالقهر نشي کولی، چې هغې ته شفاعت بالوجاهت او شفاعت بالمحبت وایي. هلته به شفاعت بالاذن، بالاذن به هلته چې کوم نه شفاعت کېږي. ولا يقبل منها، او نه به شي قبلولی د دغه نفس سیئنا شفاعت سفارش. نفی شفاعت قهری د دې موضوع ده، نفی شفاعت قهری، سو قهرن الته سفارش نشي کوله. ولا يؤخذ منها، او نه به شي اخیستی د دغه نفس سیئنا عدل فدیه، الته فدیه مې دوی باندې بیا سړی نه خلاصېږي. ولا هم ینصرون، او نه به د دوی مدد کېدی شي. په یهودو په نصارا او رد ده، هغوی به وي نحن ابناء الله و احباؤه، اس نشته ولا هم ینصرون. که دوی ټول جمع شي نه د یو بل څه کوم دنو مدد نشي کولی. ولا یؤخذ منها عدل، عدل انصاف ته وایي. د دو تنو په منځ کې چې انصاف وکړي دې ته عدل وایي. یو ستاسو عدل چې کافیه کې مو ویلو عدل نحوي، هلکه دا عدل تقدیری دی او که دا عدل تحقیقی دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، دام انعام دے تذکیر بآلاء اللہ او تفصیل ما اجمل سابقا، تفصیل ما اجمل سابقا مخی سویل شیو اذکروا نعمتی، زما جنس نعمتنا یاد کئی اگا کم دی آدادی. لا تفصیل ما اجمل سابقا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کلچ ما توست نجات درکو من آل فرعون، دا فرعونیانونا.
او نجات خو الله تعالی دا غي نکونو غور نکونو تور کړو تو هم بمنو تاسو خدا غ نکونو نه پیدا یې نو د نک نجات دا د نسی نجات. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آلَ فِرْعَوْنَانُنَا يَصُومُونَكُمْ چه غیب رسول تاسو تا ناکار عذاب در قدر کول. ناکار عذاب سو یذبحون ابناءکم تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر متصل لجزاکم اللہ. یذبحون ابناءکم اغیب علال والستاسو زامن نجومیانو او کاہنینو فرعون تویلیو چې بنی اسرائیل کو یو بچے پیدا کیږي او دا غد الله صبر بادشاہی تبا کی دې څه چالو کوم نه بس بنی اسرائیل کې چې کوم ملک پیدا کیږي ختم ہوا. چنانچہ سرکاری اعلان وشو چې بنی اسرائیل کې چا کر ملک پیدا شي یکدم تانی تب رپورٹ کوي خلک یې ریدو د فرعون الک په پیدا شو ورال التانه کې یم کرما شمرا غلخه نو جلاد براغه پولیس ور سره ومقده کے معشوم علال کو مور اطلاق ورتقتل. يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم او رونا بورتا جون کریخ بچه خدارون سنوائی لکه چه کاہنین نجومیان ورطایو ادلا سبلی دا بادشاہی خرامی مکات داوا چه ويستحيون بناتكم دیبن مقابلہ کے بنتی اللہ. قرآن بلاغت نہ قربان شو. قرآن دانا وہی کہ جو اندائی بے پر خودی بناتکم ساسلونا بلکہ ویستحیون نساءکم دا خود مثال دا بکیانے دے بکیانے دیر درد اللوی گی جنہی چی دا شپگو کالو شی بے پورا خلطی جوڑا شیوی مدہ دا جنہ کئی چستاسو پا کورنو کلوی شیوے نو بنی اسرائیل پی خوبتوانان نو جو دا جنہ کئی بچاتا و دیدی قبطیانو تا جو دا قبطیانو نا چی دا خود اولاد پیدا کدو اغبم قبطیانو نو فرعون ظالم دا بنی اسرائیلو تخم استو تخم چیو بنی اسرائیل ان پاکی پاتی نشو پیو قوم کی چیزوانان نی او اگا جنکای لوی شو دا بل قوم تے وعدہ کی خو نسل بدا غی نصابتی گی دا نسب نسبت خپلات تکیگی نو فرعون در بانی دمر سوء العذاب راوستے و چستاسو تخم رقول دا جرمنیان دی دا دی دا انگریزان سرانه لگی بالکل چی جنگ عظیم کے دی ظالم بچو خود امگا تخم رقول دا خلچون دا سنا سبچ او جرمنیان لا دنیا کستا نو دمر لوی عذاب در قولو چستاسو نام و نشان رقولو یذبحون ابناءکم علا لولی زامن استاسو ویستحیون نساءکم او یو قرآت کے دے یذبحون مخفف ویستحیون او جوندئی پری خودی نساءکم بی بیان استاف نساء ورطا بے اعتبار المعال ہوئی بڑی جنہی تا چخذ ہوئے بے اعتبار المعال وفی ذالکم او پدغ مذکور کی بلاء من ربکم آزمائشو دا جانب دربنا عظیم اخستاسو نسل کشی کولا نسل در تختمولو بلاء پمانا دا ابتلام راضی او بلاء پمانا دا انعام راضی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اغا وقت میاد کئی انعامات کی تفصیل ما اجمل سابقا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کل چمگا جدا کو بتاو سرا بحیر قلدم فرقنا فلقنا بکم اے لکم ساسو دا وجن امگا غدریاب کہ دول اسلار جوڑے کے بے سببیہ دے بحر نا مراد بحر قلدم دے گورے بعد مفسرین دریائے نیل نکلے لے نیل بحر نلے نیل نہر دے دادمگا پوری کسی تیری کی نیتا گورے بحر کابلو نوے بحر کابل خلق مدیوڑا من دا نہر و کابل لے نہر سین تا ہوئی اور بحر سمندر تا ہوئی بحیر قلزم دیر لوی سمندر دے دیر لوی سمندر موسیٰ علیہ السلام سرد قومنا دا بحیر قلزم غاڑتا بنی اسرائیل چگے جوڑو کسی غرب تکو
उस तरह बराबर फिरौन रोان दे दूर इख्कारी असुलमान स्वारा मखी अल्लाह ताला हुक्म को चिदा अमसाल पर समंदर हुआ वइद फरकना बिकुमुल बहरा बहर न मुराद बहर कुल्दुम फअनजयनाकुम दो बहर कुल्दुम सरफा की तिरशम लेकिन नमन उस्ताद मुअव्वज़ औज़ अगदा बोर सईद अगवी द जियाद कप्तान कोशिश की चकम दे के फिरौन गर्क ते चिदागे ने लरी लरी उस समाज के समंदर के तुग़यानी दा हदीस के मरादी चिदा मुअज़्ज़ब कौम बज़ेबा ने तेरे गई नुजाड़े और अल्लाह ताला ने पनाह वाड़ी मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह मा बोतले क़ुरा समूद का व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिलवाद दादे मदीने मुनव्वरे ने सलोरनिम सौ मील बजानिब शिमाल ले मौलाना दे खुदा बखी कुरुन दा से मखामख कारी ला नोड़ो पचो पचो गए जड़ल डेरी जड़ो पचो पचो कि खुदा मुझे आज़ाब और साथी दका कि अगर आज़ाब चे पागैर अगले बाज़ कुरुने वर्ता तस नस्कड़ी मिनहा काइमुन व हसीब बाज़ कुरुने दका खिला वलाड दी और उनके दम ने कुरुने जोकड़ी दे बाज़ चुने चुने सीधी दी नो पपटो के ददी जुमा तुमरा घट घट कानी पाती लगा तुमरा घट जुमा चिरे दिल से घट काने प्रोते बल काने हाल तक प्रोते बलाल तक प्रोते मौलाना जाहिर जान अब यार दादर चे खैरी पेंडे तवर शमनो द क़ुरा समूद पूरा नक्शा ब तालिबान ता बयानो में मा हो बमख के अगर उन्होंने बला कागाम द उन्होंने पशानी दा हमा तस्वीर समन द वर कड़ी दादल वक्त खैरी तालिबान और माते भी मा सारा वादा होगा आइंदा काल तस्ता टिकट विकट पमा कुरान मजिद का हदीसों की जदा कम मजमू को जिक्र रगले अब दूर जो मुफस्सिर या मुहद्दिस अदम का कतली में तालिबान तक बयान कोले लेकिन कुदरत तनो मंदूरा दुबई के शेख अल कुरान रहमतुल्लाह अलैह जलसे तरवानो स्टेट तोरा से दो पड़वा ने दोरारा वालते शहीद शो वफात लुई सड़ो अल्लाह अकबर डी लुई मुजाहिद वाला कुल्ल हाल मिनहा काइमुन व हसीब बाद देने पदे वलाड दे बाद बिल्कुल चूरे चूरे चिकम दनो शिवी अल्लाहु अकबर फअनजयनाकुम मानिजात दर कुता सुता व अगरकना आल फिरौन फिरौनियान मोटोल गर्क द फिरौन नुमसो बाद मुफस्सिरीन वही दा कुल्लुम काबूसो सो कोई वलीद इब्न मुसाबो फिरौन लक़ब दे हर सड़े च द फिरौन ब बादशाह द मिस्र बादशाह बसो नगत बे फिरौन वे लका दमंगा दमल मिस्र ता सदर ममलकत होई सो करता चेयरमैन होई सो करता मालिक होई सो करता सो होई सो करता सो होई व अंतुम तंजुरून ए बनी इस्राइल तासो कतल च समंदर संगा गई डूबकर तासो को बेगम पूरी होतई लेकिन फिरौन और दागा फौज चरा गए न समंदर डूब को तासो पकल स्वर्ग कतु व अंतुम तंजुरून तासो निकुनो कतल दनी की कतल दादासीला कदन वसी वइद वादना मूसा कल चुमगा वादो कद मूसा अलैहि सलाम सरा 40 लैला दसलवी खुशबू और यो क़िरात है वइद वादना लगे वजना वादना के गालिब हां उगदने निकले शमल के दवा द पासा नासी वड़ी के गुन्ने अलिफ दा दो क़िरातों का इशारा था वइद वादना कल तुमगा वादो कद मूसा अलैहि सलाम सरा मूसा दाम इब्रानी कलिमा दा द मूसा माना दा मनशूल मिनल मा मनशूल दोबोन रास्ते शे मूसा त मूसा जकवई छे मोर पसंद क्यों गुरदोलू और खोर तेवेला संदूक पर दरियाब के गले उन्हें प्रेनो गया तमाशे कहो कम तरफ तजी दरियाए नील नमक की नहर जुदाओ चगद फिरौन दबंग लेखवा के तीर शो बीबी आसिया सरद अखल वीन नास्तवा सुगूरी चिपा गई वड़ू की लख्ती की यो वड़ू के उन्हें बक्सरा रवाना दा दीन तेवे शाबदा बका सुनी वदी की सिली चिवीनी बोलू वे कता गई कि मूसा अलैहि सलाम द मूसा माना मनशूल मिनल मा वइद वादना मूसा 40 लैला मूसा अलैहि सलाम द इमरान पकूर के मिस्र के पैदा है और द मूसा अलैहि सलाम जमाना द ईसा अलैहि सलाम न योजर 500 काल मखला
یوزر 1500 کال مخکې الله تبارک وتعالی د موسی علیہ السلام قصہ په قران مجید کې په 16 سورتونو کې څنګه ذکر کړی ده او دا په تمامو قصو کې زیات مقرره ده قران مجید کې بعضی کسی صرف یو ځای کې راغلي یو ځای کې صرف لکه د اصحاب کهف قصہ لکه د موسی او د خضر قصہ لکه د یوسف علیہ السلام قصہ او بعضی قصې قران مجید کې دوه ځای راغلي بعضی درې ځای راغلي د آدم علیہ السلام قصہ قرآن کے 5 سورتوں کے ذکر دا لیکن موسیٰ علیہ السلام قصہ پا قرآن مجید کے 16 سورتوں کے ذکر دا بھائی دینو کی یوشان تفصیل لے بھائی دے دغی وجنہ علماء بیا کتابوں نے نکل قصص القرآن دا علامہ ابن کثیر بہترین چکم دینو کتاب دے دا قرآن کسی پا کی جمع کری دی دا تمام سورتوں نے یو قصہ مرتب کری دا او قصص القرآن دا علامہ حفظ الرحمن سیواری اردو کے بدریو جلد کے بہترین کتاب دے حفظ الرحمن سیواری سے زبردست عالم علماء بیا مستقل کتابوں پر قصص القرآن مانگلی لکلی وعلا کل حال موسیٰ علیہ السلام دا کنعان تکور کے پیدا دے اصلی وطن اغا دا بنی اسرائیل اغا شام دے موسیٰ علیہ السلام پدا سے دور کے پیدا دے کہ کاہنانو جادوگرو فرعون تویلی چې ګوره معصوم پیدا شنو مړکوي کني خرابېږي نو روزانه وسومره معصومان په کورونو کې جلادینو هغه ذبح کړ موسی علیہ السلام چې پیدا شنو خدای پاک د حضرت په مور کې زمره مینه پیدا کړ چې دا بچي خو پولیس تنور کوم پټیلو یو پټ لیکن روزانه به اعلانات سخت کېدل روزانه اعلان کېدو ګوره کچا کر معصوم بچي مونته شو نو مور په مر سره وځي اور اس پر رضا آرڈر سختی دو اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پڑکی داوا چولا چرا پولیس تولی اطلاع ورکوما نما پا مخی بیالا لئی او دا بدما برداشت نبہری یو بکسے ورطا جوڑا کدا لرگی او پاگی کی پجاموں کی ان غفتو پی ورطا ورکل او خور تیوی مشرا خوری وچدارو غدل پٹیلا نے پٹکا بڑکے بکساو بڑکے ماتو او دریاب کې داسې وختو ورته چې څوک پغاړه ماړه باندې نه وي او بچی بیا لږ لرې لرې پورې ورسره لاړم چې کم طرف ته دا بکس دی برید خو به هسې مري لیکن زما مخکې خو به نه مري که نه نو خورې هغه بکسه د پټې لاندې که ویې کتل چې دریاب په غاړه خو څوک نشته نو دریای دی کې وروغونې دا بکس وروغورځول او مور ورته ویلو چې نو دا دریاب په غاړه غاړه روان او دارې ناغره کړه خو یو نظر به داسې هم کتو چې بکس کم طرف ته روان دی بیا به دې پله کتل مخکې قدرتي یو ولد فرعون دغه ته دا بکس قدرت مخې طرف ته متوجه او دا هم پس طریقې سره هغې شاهي محل ته پلویه دروازه راورته څه ګوري چې بیبي آسیه او زنانه د هغې بکس په تماشه دي بین نے تے حکم کو ششابہ دا بکس رونے سے بین دا برس بیمار ہوا برگائی ہوا کچھ بکس تیلاس کاٹول برگے مرد لاڑو سرمنے روغا شخل کا کہ جاری ہے بکس نشو چلی بکس کے سکمال لچاگا برگائی لگیا دا سمشو بکس چی پرائنس تو حسین و جمیل بچے فقیر ابیاسی اولاد نو اچھے ریکونه ولخولې کو چې را خو ما بچې وي وی شابه دا بچې خدای خبر د کم دی نه راغلی شابه دا نانا ورته نارې کوي د کومې دا نانا چې اولاد نو د هغې په سینه کې بیا پي د دنیا دا نانا راغلی ځکه د فرعون د بادشاه د ښځې امر لیکن موسی علیه السلام وحرمنا علیه المراضع د یو بیبي پي نس خورې ولاړه ده نو دې په خپله معصومه ژبه وایي چې ما ته یو ښځه معلومه ده کېدای شي د هغې پی اوس کړي بادشاه ښځې ووایي دا ماشومه څه وایي وینځي دا وایي چې ما ته یو ښځه معلومه ده کېدای شي د هغه چا وایي چا وایي وینځي دا بچی بوځه مغ دې ماشومې سره شو چا به بیا ما ته در راوله الله تعالی په دې طریقې سره موسی علیه السلام خپلې مور سره بیا چې کوم ځای میلاو کړو کې تقر عینو دې لپاره چې سترګې یخې شي بیا د هغې نه پس د هغه زندګي تېرېږي او د دشمن په کور کې لوی د دشمن و موسی الذي
रब्बाहु फिरौन मुरसलु अगा मूसा ची फिरौन तरबियत कहेगा पैगंबर दे व मूसा लदी रब्बाहु जिब्रील काफिरु और दकम मूसा चे तरबियत जिब्राइल कई सामिरी दागनो को मूसा और अगर आरामी पैदा उमूर योगार की पटकड़ो फरिश्ता बना दो नहीं तो मेरा खुराक इंतजाम खोलू जो फरिश्ता दकम मूसा तरबियत कहेगा काफिर दे और जो फिरौन पकूर की कम मूसा का पैगंबर दे अल्लाह ताला पदा से तरीके सर रखोल बंदीगान तरबियत की और ब्या योजल मूसा अलैहिस्सलाम जगरनी पवख के मिस्र के रवान दे घर में ना अक्सर खलक दियो अरबी बिलाद ब्या गरम भी सुगूरी च पला रखे दयो किप्ती और द बनी इसराइल खपला की झगड़ा दा किप्तियान खुद हुकूमत खलक लक दल त अंग्रेजान और मुसलमानों में जुल्म कोलो और बनी इसराइल खुद मूसा अलैहिस्सलाम द कौम नो दगे बिन इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम ता फरियाद को दिला ना को इखलास कर कमजोर है मां और है मां वही जो मूसा अलैहिस्सलाम की किप्ती ता अदबनी और सपेड़ा और कचर तो डबी अलता अदबी मूसा अलैहिस्सलाम ता अल्लाह ताकत नो मालूम फकदा अलैहि पदेमुट मूसा के साहब गुजारे पदेमुट को मूसा अलैहिस्सलाम सखपा जे खुदाया मा हो ना अदब द पारे और सपेड़ा और कड़ी हुआ हो बिल्कुल खत्म हरना सुकनो खलक रादुश गोली सड़े मर दे पुलिस ने इत्तला मिलाओ छो ऐलानात शू चलक प्लान की महल्ला के मड़े या मुझे शिवेरे और कातिल ने मालूम पुलिस बाकायदा लगे आ रहे तफ्तीश कई खबर पता होना कि कातिल सो बल रब्बिया मूसा अलैहिस्सलाम पे औलाद रवानो मत बनी इसराइली दा बल कित्ती सर लगे आ झगड़ा शुरू करी दा खन खुमुन दे विरासत में खलास का जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली तो वो सो अफदैन सरदार झगड़ों न बगैर बल सरकार रिश्ता हो ना उसे आगत होगा और पता करत बिया मूसा अलैहिस्सलाम भी चेहरा था कितनी बार सुनी सुन सफेद हमें पेड़ा तनो बार समझ का तमाम गुजार में सम गुजारी बनी इसराइली हुए नहीं तो उसे पखला कोई गुस्सा मानता होगा और तेरे तो सर न बगैर बल सरकार रिश्ता अगर जोड़े सफेद हमारा बात इमाम जोड़े वजरी जो चेहरे के चिपरू देते सड़े वजरे बावजरे खबर नशर से करुणे कातिल आखो मूसा अलैहिस्सलाम ने पुलिस से पता लगेगा फिरौन खबर और सदा शाबाई बीनी सही गिरफ्तार की देखियो सड़ी सी ईमान रहे पर मूसा अलैहिस्सलाम आप मंड मंड रहे वे यूज होगा सा खिलाफ पुलिस बाकायदा रवान ने गिरफ्तार ही दे मूसा अलैहिस्सलाम पर लंगा रवानी हुई और दुआ की चखरा मा तदा सफर आसान की उजी जब सब हुकूमत बल हुकूमत हो गया अल तस्वर थी योगवनरा अगे सारा बला गड़ी बिजीरी जेम्स तड़े शिवेर आगे उन्हें सोरी तके नास्तु सुगूरी चिद्वदा नाना पबो होगी एक पले गड़ी मना कहीं और तेरे वाले ये बस मंदपला बुढ़ारे और उन्हें मुश्ताना उन्हें लागड़ी सारा औदा बोकड़ेरा दरणदा पानी चरोबा सिनो अवल पले गड़ी बोकी में आ गए ने जो सपा तेरा पात शिर ब्या करके मुंगा पले गड़ी आगे माने से ना ये नंबर के दो सिफतों नहीं जगह तमाम सिफतों ने याद गालिबी असफत क्या तमाम सिफात हसना मौजूदी लेकिन अमानत और गैरत दा पैगंबर के दफों ने याद तो मूसा अलैहिस्सलाम गैरत दा बर्दाश्त न करते तो सरी गड़े देवाने कहीं औसठ हो गई तो विशाल अवल न तो सकता गड़ी ओ बकई ब्याह पली गड़ियों बकावी वे बेलमा कता की दूर इन तो वर्ता बोको बस आ बोका बस रुपये दो कसान विस्ता द उन द सर्वन ने से बोका जोड़ा के हो बला उबर आदि बला कसान बजम शु मूसा अलैहिस्सलाम इलर्श असे अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम तडीर जलाली बदन और खड़ो टूट लरी शु आई तो उसमें पता लगी जमेलमा मूसा अलैहिस्सलाम ने सो बोकी एकदम रहो पूरा गल तालाब और तड़प तो चुवेरे दल चो हो मंगा हुआ तना को शरीका दा बोको बासु का देरा ता को सशो टोल ना पैदल यानी रावली दा गड़े रावली गनानो से पल गड़ी बुक आगे गड़ी बुक में दे
ټول لاندې کېناستو. الله تعالی ته وایي چې خدای دا کار ما ستا د رضا دپاره وکړو. څنګه دی بما انزلت الی من خیر فقیر. خدای د خو ستا د فضل و احسان چې کوم دنه محتاج یم. دا بیبیانې چې لاړې کور ته نو د والد صاحب د شعیب علیه السلام نظر لږ کمزوری و. دې بچیانو نن ولې دا مخکې رالی؟ معلومیږي نن مو جوړې ستر پرده نه ده کړي، د خلکو په ګوډو کې مو جوړې کړي، دغسې وردن نه کړي به کړي مو دي نن خو دې نه دا جي مونږ خو دغسې ناست وو. یو مېلمه راغی ډېر محترم او معظم و، مونږ ته یې برب نه کتل، خو مونږ نه یې تپوس وکړو چې دا ولې، او بیا شپنو ته یې بلا غوسه وکړه چې شرمېدلو شرم نه درځي، تورسري غریبانان یې دغسې دي او تاسو خپلې ګډې به کوئ. نو خلک ورته یې که ته تکړی خو ورته بوکې وباسي. یاره دا جي څه ډېر لوی طاقت پکې په یوازې دانې یکدم څو بوکې وویستې او تالاب یې ډک و او زمونږ ګډې اوبه کې. یاره دا جي مونږ ته خو ضرورت ته چې زمونږ د ګډو د سرولو دپاره څوک دي. نو که دا ځوان ورته یې ورشئ که نه بچو رایولی د یوه لورې په بورخه کې راله او موسی علیه السلام کې زما پلار تا بلی لیجزیک اجر ما سقیت لنا. نو موسی علیه السلام ورته ته ما پسې رستو راده او ما ته صرف لاره سمه چې ښي طرف ته راتاو شه. او بیا موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته ځي، ټوله قصه ورته بیانوي چې دا چل دی دا چل دی دا چل دی، زما خلاف وارنټي ګرفتاري ده. هغه ورته پروا مه کوه، دلته د هغې حکومت اوس نشته. او بیا ورته وایي که ته ما سره دا ګډې سره زه به درته یو لور په نکاح باندې درکړم. ځکه لوڼو ورته وایي چې د ګوډو د سړولو دپاره داسې نوکر پکاري چې هغې کې دوه صفتونه، یو امانت او بل خیانت. دا دغه غیرت امانت کې چې خیانت نه کوي نو طاقت خو ورته معلوم شوی او غیرت هم. او دارنګې امانت دا و چې بیبي ته وایي ته ما پسې راځه ما نه مخکې مه ځه، دې نه امانت معلوم شو. نو بیا د لسو کالو واده وشوه چې دا ګڼې به سره اوږده کیسه ده. بیا 10 کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته یاره د خپل وطن ته ځم چې کم از کم د مور ملاقات وکړم، د خپلوانو ملاقات وکړم. مه خو د وارنټ ګرفتارۍ د وجه نه راغلی وم. بیا راځي لاره کې بیبي صفوره د بیبي نوم دی، د اولاد د پیدا کېدو تکلیف ته یخ جمع دی. یو دی کې ورته رڼا ښکاره شوه، بیبي ته ویې دلته تاسو ایسار یې وزدم چې د اور سانګاره راړم. هلته ورته نبوت میلاو شو. تله دې ته چې د هغه ځای نه نار راړي، الله تعالی ورته نور نبوت ورکړو. او بیا بیبي ته راځي، هلته اور بلوي او بیا ځي مصر ته. او بیا الله تعالی ورته وایي چې ورشه دته د وحدانیت مسله بیان کا. بیا موسی علیه السلام وایي خدایه زما رورم ما سره کا، یو وي او دوه بیا پوره. الله تعالی هغه ته بیا نبوت ورکړو. دنیا کې خوږ رور موسی علیه السلام دی چې د هغه په سفارش رور ته لګیا دی. حالانکې هارون علیه السلام په عمر کې د موسی علیه السلام نه مشر دی او باقاعده دعوت او تبلیغ بیا فرعون ته معجزات ښیي، د هغې نه پس بیا لولې مقابلې راځي. 16 سورتونو کې د موسی علیه السلام کیسه په قرآن کې مذکوره ده. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى کله چې موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره 40 لیله، دا د ذوالقعدې میاشت وه، د ذوالحجې 10 ورځې وې. نو 13 ورځو سره 10 ورځې نورې چې یو دی که نو 40 شي. دغې وجې نه تبلیغي جماعت ویې لکه چله ورکوي. چله دې چله کې ډېر برکت وي. منی چې رحم ته ورشي نو 40 ورځې منی وي، بیا د هغې نه وینه جوړه شي، بیا هغې نه پوټی جوړ شي، بیا د هغې پوټي نه هډوکي جوړ شي، بیا هغې د پاسه فکسونا العظام لحما، بیا په هغې هډوکو د غوښې پلستر راشي. ثم انشاناه خلقا آخر، بیا پکې الله تعالی روح واچي. 40 ورځو کې ماده بالکل بدله شي. دغې وجې نه مدینې منورې ته چې حاجیان ورشي لکه 40 خوندونه جمع سره وکړه، د هغې بیا دا برکت وي سړي د جمع مونځ نه فوت کېږي. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیولو څخه الها ومعبودا. موسی علیه السلام تله کوه طور ته چې الله تعالی ورته آسماني کتاب ورکړي. تله د 13 ورځو په نیت و، خدای ورته 10 ورځې نور هم تېرې کړه. او دلته کې سامري د خلقو نه کالي را جمع کړل. بني اسرائیلو ښځو د فرعونیانو د ښځو نه کالي غوښتي وو چې زموږ لږ اختر دی او
اختر کې همیشه د پاره یا په واده کې خزه د بل خزه نه هار بنگړي ډېر پکې برخې مو غواړي چې دا ما برخه نشته دا برخه لګ راکا یا رستا دا واده دا بنارسۍ دا کرے ما تراکا دا پیزوان دې لګ راکا دا چارګل لګ راکا خزه له بلنا عاریتن قالی علی لیکن آل تچلال الفرعون خو غرب شنو موږ باندې حرام کالو سره سکو سامری وی انا لها ما تراکای ما ته چل را دی ناغت نه یو ښه جوړ کو مجوف ارته خلای غی ته جوړه کا نو هوا به چې پاګه خلور دنه کېدنو د باو باو आवाज به کول تاسو هوا چې سیلای راشي هغه ته غټ په پروت څنګه आवाज کوي شواره کوي خلق وی جوړ دا आवाज ده حالانکه هغه هوا به پاګه سوري دخلی ورننه وکاو په دبر به وکړې به سیاره کولو خلق وی واقعده لګیا ده خیال او خبرې کې اجلن جسدن جسا دسخیوا له خوار आवाज به کولو بعد وی واقع لحمن او دمن خو بعد وی واقع د غوخي څخه جوړ شو لحمن و دمن لیکن محققین وی چې نه لحمن و دمن نو اصل هغه نه به आवाज او خلق وی جوړ دا आवाज کوي او دا خبره قویره لحمن و دمن خینو وعلى كل حال ثم اتخذتم العجل بعون ولتاسس الها ومعبودا اسس خینی ول ناروا ندی روزانه لکه می خدای پکور کې چې غواوی او لنګ وینو خیو پاتې او ولانه ته مقام کې نو خینی ول ګنا نه ده الها ومعبودا د سینه خدای جوړول دا جرم دی بعون ولتاسس الها ومعبودا چاچی سامری جوړ کړو من بعد ذهاب موسی الى طور من بعد ذهاب موسی الى طور کله چې موسی علیہ السلام د طور غر ته ورغی وانتم ظالمون وانتم مشركون دلته دا ظلم معنا شرک ان الشرك لظلم عظیم ان الشرك لظلم عظیم دا ظلم معنا وضع شيء في غير محله وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم ثم محونا ذنوبكم يا ما استاسبنا هنوبا يا موسى عليه السلام بدعاء ثم عفونا عنكم بدعاء موسى عليه السلام من بعد ذلك الاتخاذ جرم خم کرو داغنا معبود جو کرو لعلکم تشکرون دید پارا چتا صدا اللہ تعالیٰ کا نعمتن شکریہ ادا کئی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دا نعمت تذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ کله چمگا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب تورات موسیٰ غیر منصرف تھے یہ پکے عجبت و بل پکے عالمیت تھے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اغا معجزی چی فارق بین الحق والباطل وی چگہ دلاسو موجد دلاس پیدل تداشی کو بیابا فیدا ہی بیضا تقسمین بو امصاب اغرد اللہ داغین باشدہا جوڑک یا الفرقان دا الكتاب نرستا فی تفسیر دے اغا تورات چی فارق بین الحق والباطل لعلکم تهتدون دید پارا چتا سپنے غلار باند روان شئی یا الفرقان مراد عصا او ید بیدا یا دا الفرقان عطی تفسیر دے عطی تفسیر لکا طالب وی رأیت الغیثا او بیدا غین رستو دا والمطر چکے ذکر کی نو دا والمطر دا الغیث دا پارا بیان دے یا الفرقان مراد دا سمندر کہ دا دول سلارو جوڑی دل دی چتاسو تباہر قلدم کے ما دریاب اشلولو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دید پارا چتاسو ہدایت حاصل کئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا بل نعمت کلچوی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا یا قومی ایدما قوما انکم ظلمتم تاسو قدان مانی ظلم کرے دے باتخاذکم العجل بے سببیہ دا بسبب دنی ولستاسو عجل لرا الہا ومعبودا فتوبو الى بارئکم توبو باسیق پالخالق تا بارئ فمانا دا خالق دا
برا یبری معنا غړیالول لبراس چاقو ته وای لبراس دغه پاغي باندې طالب قلم غړیالای